دا د هیواد په شمال زون بلخ ولایت کې د 209 الفتح قل اردو له نظامي او روزنیز مرکز څخه هغه تازه فارغ شوي سرتیري دي چې د یو شمېر حکومتي مسؤلینو په حضور کې ورته د فراغت په موخه مراسم نیول شوي دي. د یادې قل اردو مسؤلین وایي چې په دې دوره کې ټول 650 تنه سرتیري له 3 میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ شول. د شمال زون د 209 الفتح قل اردو قمندانۍ اړوند په صحاوي نظامي تعلیمي مرکز کې چې کله نه امارت د حکومت واګې په لاس کې اخیستې دي تر اوسه پورې لله الحمد تر 300 پورې کسان له عقیدوي فکري تکتیکي او تخنیکي زده کړو څخه فارغ شوي دي او دا لړۍ لا جریان لري چې نن لله الحمد یو لړ شاندارو مراسم کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو په شتون کې تقریبا 650 کسان یو ځل بیا له عقیدوي فکري تکتیکي او تخنیکي زده کړو څخه فارغ شول چې دا به د شمال زون د 209 الفتح قل اردو اړوند په مختلفو ساحاتو کې خپل خدمات سره انجام کوي. مسؤلین ډاډ ورکوي چې فارغ شوي کسان په پوره مسلکي توګه کولی شي له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. د دوی په خبره ځوانان د هیواد په رغولو او آبادولو کې مهم رول لري او باید د یاد قشر ښه روزنه وشي. نن سبا خو غشي نشته، مرمۍ به جوړیږي، ټانګونه به جوړیږي، تیارې به جوړیږي، بمونه به جوړیږي. دا به څوک جوړوي؟ دا به موږ او تاسې ځوانان جوړوي، په فابریکو کې به جوړوي، دا به انجینران جوړوي، دا به صنعتکاران جوړوي، دا ټکنالوژي به څوک جوړوي؟ دا به موږ او تاسې محسنین جوړوي. دې محسنینو ته اسلامي نظام ضرورت لري. په همدې حال یو شمېر فارغ شوي سرتیري چې د روزنې 3 میاشتنۍ دوره یې بشپړه کړې وایي پر محاربوي مهارتونو سربیره له خلکو سره د سالم چلند په اړه هم زده کړې کړي او په خبره له یادو زده کړو مهارتونو به د دندې پر مهال استفاده ترې وکړي. په تیرو 3 میاشتو کې مو الحمدلله ډېر څه زده کړي چې عقیدوي فکري ذهني هر رنګه شان مو زده کړي الحمدلله. اسلحې نو الحمدلله موږ ولس ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله تعالی د دوی په خدمت کې به تل چمتو اوسو او تل چمتو یو انشاءالله تعالی. ما الحمدلله آمدم تعلیم کردیم، انشاءالله یاد گرفتیم، انشاءالله آماده شدیم پس دوباره بینم ولایت خود به خدمت ملت خود که انشاءالله آماده هستیم. د شمال زون 209 الفتح قل اردو له مسلکي او تکتیکي زده کړو وروسته دا دریمه دوره فراغت دی چې له دې وړاندې هم له یاد نظامي مرکز څخه 3000 سرتیري فارغ شوي وو.